وقال المجاهدون القسطاس والعدل بالرومية. امام التفسیر امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ فرمایي قسطاس یا قسطاس دا عدل کې ویل کېږي په رومي ژبه کې. دین معلومه شوه چې قرآن شریف کې کله ناکله عجمي الفاظ هم شته دي. عجمي لفظ دا پکې هم شته ځکه چې روم دا د ایټالي دغه ملک دی. نو ګویا کې په دې قرآن شریف کې د ایټالي د ژبې یو ټکی هم راغلی دی. شته پکې او که نشته پکې علما پکې درې ډلې دي درې. بعض علما وایي شته پکې جمهور رایه ده. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وی قرآن شریف ټول عربي دي یو ټکی پکې غیر عربي نشته دی. او د بعض علماء رایه ده وینه قرآن شریف کې معرب الفاظ شته خو چې تر کله پورې دا قرآن شریف کې نو راغلي نو تر هغې پورې دا عجمي وو. خو چې کله قرآن شریف ته راغلل نو دا بیا عربي شو. دې باندې اوس د عربۍ د عجمۍ اطلاق دا پکې باندې نه کېږي. بعض علماء رایه ده که نه خو قرآن شریف کې د جمهور په نسبت باندې بعضې الفاظ عجمي شته. خو دا د امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ رایه ده چې قسطاس یا قسطاس دا عدل ته ویل کېږي د رومي ژبې کې. دا هغه رایه ده محققین علما نه مني. جمهور علما وایي وینا قسطاس عدل ته نه ویل کېږي، قسطاس ترازو او تلې ته ویل کېږي. کني بیا به د قسطونو د قسطاس منځ کې ترادف راشي او ترادف باندې چا هم کول نه دی کړی. وقال المجاهدون القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط ویل کېږي چې دا قسط دا مصدر د مقسط دی. مصدر د مقسط دی. خلک وایي قسط د مقسط مصدر نه دی، د مقسط مصدر اقساط دی. خو امام بخاري وایي قسط دی. بعض علما جواب کوي وایي دا په اعتبار د حذف د زوایدو سره دا مصدر دی، په اعتبار د حذف د زوایدو سره. بعض علما جواب کوي چې د مصدر نه مراد ماده ده. ويقال المصدر او ويقال القسط مادة المقسط بیا په سم اعتراض نشته دی. وهو العادل او مقسط عادل ته ویل کېږي. قسطه یقسطو د ضربه یضربو د باب نه چې کله راشي دا د الفاظ متضاده ولري. د هغې اطلاق کله په عدل باندې کېږي چې کله مصدر قسطا او قسوطا راشي، یا د هغې د اطلاق دا په دغه باندې کېږي عدل باندې کېږي چې کله د هغې مصدر قسط راشي. دا د الفاظ متضاده ولري. خو دا د لغت په اعتبار سره عرف کې مقسط عادل ته وایي او قاصد ظالم ته ویل کېږي. واما القاصد فهو الجاهل. وبيسر احمد بن اشكابه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم. السند کې بلاش تفصیل د هټیل نه دی، نه وخت دی. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره نے فرمایله وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې کلمتان یو دوه کلمې دي. علماء کرام تشریف فرما دي. علماء وایي وسبحان الله وبحمده سبحان الذي مبتدا ده او کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان للسان دا ولا خبر دی. بیا دوه قسمه ترکیبونه کوي. نو بعض علماء وایي وی کلمتان موصوف دي، حبیبتان للرحمن ولا یو صفت دی، خفیفتان ولا دویم صفت دی، ثقیلتان ولا دریم صفت دی. دا موصوف سره د دریو صفتونو نه دا خبر مقدم دی. سبحان الله وبحمده سبحان الذي دا مبتدا مؤخره ده. او د بعض علماء رایه ده سبحان الله وبحمده دا مبتدا مؤخره ده. کلمتان ولا یو خبر دی، حبیبتان للرحمن ولا دریم خبر دی، خفیفتان للسان ولا دریم خبر دی، ثقیلتان فی الميزان ولا څلورم خبر دی. مبتدا سره د خبر نه د جمله اسمیه ده. خو بیا مبتدا مقدمه او خبر مؤخره دي کې مبتدا مؤخره ده او خبر مقدم دی. وجه تاسو په مختصر کې ویل ده کلمتان دوه کلمې دي. دوه کلمتین ته په اعتبار د معنا لغوي سره ویل شوي دي کې کلامونه دي. کلمتین نه دي کلامونه دي، خو په اعتبار د معنا لغوي سره د کلمتین ویل شوي دي. حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان محبوبتان الی الرحمن. ګویا چې وزن فاعل دا په معنا د مفعول سره دی. او تاسو کتابونو کې زده کړي وو چې وزن فاعل چې کله په معنا د مفعول سره یو موصوف مذکور نو هغې کې مذکر او مؤنث دواړه یو برابر دي. بیا دې کې حبیبان پکار او حبیبتان نه پکار. یو جواب ته علماء دا ذکر کوي چې دا تسویه دا جایز ده، واجب نه ده، لازم نه ده. چې کله د دې وزن فاعل ته موصوف دا مذکور نو خامخا دا د مذکر راوړل شي. نه مذکر راوړل هم جایز دي، مؤنث راوړل هم جایز دي. مقاله ویلو نو خیر دی. یو جواب ته علماء کوي وایي دغه تسویه دا په مفرد کې واجب ده، په جمع او په تثنیه کې نه ده واجب. او بعض علماء جواب کړی دی چې دې کې دغه تا او تا دغه نه تا د تانیث نه بلکې دا تا د اسمیت ده.
حبيبتان الى الرحمن وكلمې دې غړي محبوب دي الله تعالی ته لمحبوبیت قائلهما څنګه چې داغي قائل الله تعالی ته محبوب دي خفيفتان الى اللسان او ډېر سپکې دي په دې اساني دي په دې باندې اساني ولې اساني دي ځکه حروف شدت پکې نشته حروف استعلاء پکې نشته غیر منصرف پکې نشته فعل پکې نشته او حروف لین پکې دی ولا موجود دي نو په دې باندې اساني دي خو ثقيلتان في الميزان خو په میزان کې بیا ډېرې زیاتې دلیلې دي دې کې د باب سره مناسبت دی ثقيلتان في الميزان دا په میزان کې ډېرې زیاتې دلیلې دي هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم څومره درنې دي څومره درنې دي خبره خبره کوم څومره درنې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمایل وی سبحان الله وبحمده د دې ثواب ودا د دې ثواب الله تعالی دور ورکړي چې کچې یو سړی په ورځ کې سل پیری سبحان الله وبحمده وي نو کله دې د ګناهونو د سمندر د زک نه سیوای نو الله تعالی معاف کوي څومره ګناهونه الله تعالی معاف کوي دیو دې میزان کې درنې دي حضور صاحب وسلم فرمایله وی سبحان الله صرف سبحان الله دا د میزان تل نیمه ډکه نیمه او کله چې الحمدلله سره ورغلی کی د ازمت عثمان چې څومره فضا په دې منځ کې دا ټول دي دوه کلمو د وجنه دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وفرم سليمان علیه السلام زمانه سليمان علیه السلام او د سليمان علیه السلام الله تعالی یو معجزاتن یو ډېر لوی تخت ورکړو هغه ته به حکم وکړو تخت اوچت شو روان مو چې کومه راځي په سليمان علیه السلام اراده وا خدا ورو کی تخت نو تاریخونه لیکي وي دوه تختو چې په هغه باندې او یا در کرسي راتلی شي او یا در کرسي او دا چې په هغه باندې روانو یو ځل سليمان علیه السلام د خپل تخت حکم روان شو لاندې چې په پټي کې وسړی لګیا دی وبکې پټي وبکې بل یو قتل سليمان علیه السلام جات روان دی نو د خلینې په اختیار یو خبره وکړه وي سبحان الله ماذا اوتي آل داوود دا خبره سبحان الله ماذا اوتي آل داوود دا سليمان علیه السلام نه نو سړی لګیا د خپل پټي وبکې چې کله دوباره نه واپس شو د هوانې تاسو کو وي زما په دې بادشاہ په حق کې هو چا سویلی نه نو هغه په دې چا څه دی ویلي وي صرف یو سړی او بابا دغه کې پټي توبه نه پریږي پټي وبکاو او چې ستاده تخت وو ولیدو دا کلمې وي سبحان الله ماذا اوتي آل داوود سليمان علیه السلام هوا ته حکم وکړ سړی راولې سړی راغی دې کې مخې ته ودرېدو ډېرې نوځې نه ربي سليمان علیه السلام ته فرمایله وي زه جبار بادشاه نه یېرېږم خو دا زما د حکومت باب کې څه ویلي دي هغه ته ما خو هېڅ هم نه دي ویلي خو په اختیار مې د دې خولې نه خبره وکړله چې سبحان الله ماذا اوتي آل داوود سليمان علیه السلام د سترګو له اوښکې راوبهېدلې وی ګړله او دې سړي ته وایي وي ګوره د اعمالو دا بدلون دا د الله تعالی اختیار کې دي د چا اختیار کې دا نشته چې چا خپل عمل وکړو د هغه کامل دې نه واخلي چا اختیار کې دا نشته دی که چې الله تعالی ما ته دغه د بدلون دغه اختیار راکړی وي نو ما به تاله د خپله ټوله بادشاهي سره د دې تخت نه درکړې وه که تا ماله صرف د دې سبحان الله ثواب راکړی وي استاد دې سبحان الله ثواب دونه دی چې زما دغه تخت او زما دغه بادشاهي ټوله دا هغې ته نور نصیب خو د بني ادم اختیار کې شته دی نه نو دې وجې نه بدلولی نه شم نو پیغمبر صاحب وفرمیل وایي دا دوه کلمې دي ډېرې درنې دي په میزان کې چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دې ټول ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا فاضلانو ته دا څوک چې دي رشته داران خپلوان دي هغې ټولو ته دا چې سنت حاضرین دلته راغلي دي هغې ټولو ته د دې خوشحالۍ په ټینګار باندې مبارکي ورکوم الله دې زموږ او ستاسو دغه لږه غونته کې ناستې دي کې قبول او منظوره کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین